د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانانو وینو تویونکی د اسلامي امارت په خلاف بیا څه ویلي. ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. په تیر حکومت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي د طالبانو له ډلې دفاع کول د علم، عقل او تمدن سره دښمني ده. نبیل دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر اسلامي امارت مجاهدینو هغه ترانه چې د اتڼ سره یې ویلې ده په جواب کې څرګنده کړې. نبیل لیکلي د اسلامي امارت په نوم یو اقلیت چې د یوه ټولنیز شیطان په توګه د ترهګرۍ او جهالت سمبول دی په منظم او سیستماتیک ډول زموږ ګران وطن، زموږ ګډ ټولنیز، کلتوري او تمدني ارزښتونه او شتمنۍ ویجاړوي. د اسلامي امارت مجاهدین په ترانه کې چې په پښتو ژبه ویل کیږي، مجاهدین وایي دا د پښتنو سپین بیرغ دی او د پنجشیر پاڅون له منځه وړي. رحمت الله نبیل د اسلامي امارت مجاهدینو د دغې ترانې په ځواب کې وویل چې پنجشیر د افغانستان د خپلواکۍ څپانده زړه او سمبول و او اوس هم دی. نبیل زیاته کړه د حقانیه مدرسې یوه کوچنی اقلیت چې د طالبانو په نوم د مرمیو په زور او معاملې کولو سره په افغانستان واکمنه ده، یوه ستره تاریخي غمیزه او داسې تمدن دی چې ویجاړونکي پایلې یې پریښي او زموږ ټولنه یې ګواښي. په پنجشیر کې د سپین بیرغ او پاڅون په تړاو د طالبانو وروستۍ ترانه په ټولنیزو شبکو کې له پراخ غبرګون سره مخ شوې ده. قدرمنو دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.